اخلاص عمومي مفهوم او نښې څه دي؟ اخلاص هغه حالت دی چې یو مؤمن اولا د خپل دینی عمل نیت او موخه یوازې د الله تعالی رضا وګرځوي، پرته له دې چې د نورو خلکو ستاینه یا د هغوی د ملامتیا ویره ولري. ثانیاً عمل باید په بشپړ ډول د الله تعالی د احکامو سره سم ترسره شي، پرته له دې چې څه پرې زیات یا کم شي. د اخلاص نښې: لومړی، یوازې الله تعالی د ګټې راوړونکی وګڼو او په دې اړه له هغه سره هیڅوک یا څه شریک ونه ګرځوو. دوهم، یوازې الله تعالی د ضررونو دفع کوونکی وګڼو او په دې برخه کې له هغه سره هیڅوک شریک نه کړو. دریم، یوازې الله تعالی د پایلې جوړونکی، واک لرونکی او د دنیا او آخرت حساب کوونکی وګڼو. څلورم، یوازې الله تعالی د اطاعت وړ واکمن وبولو. پنځم، د اسبابو له کارونې وروسته یوازې الله متعال د تاثیر لرونکي او پایله راوړونکی وشمېرو.